یو خبر ځان سره یاد وساتئ لکه څرنګه صدقه جاریه ده یو انسان جومات جوړ کړه مدرسې جوړه کړه مصحف واخیسته لارې جوړه کړه یتیمخانې جوړه کړه او دا مړ دی او د اجر چې کم میټر دی او ثوابونه دي هغه د پسې ور سټارټ دي ور روان دي دقسې ان بعضې ګناهونه هغه سبب د جاري ګناه شي ته به سبا مړې سبا به تا توبه هم ویستي لیکن ستا د وجې نه تا چې کوم بنیاد دی یو ګناه ایښې یو غلط میسج دی لیکلی و یو غلطه ویډیو دی جوړه کړې وه یو غلطه ویډیو دی په سوشل میډیا باندې نشر کړې وه هغه به نور خلک رالي او نشر کوي به په فیسبوک ته به ځي ټیک ټاک ته به ځي واتسپ ته به ځي یوټیوب ته به ورځي نور چې کوم د سوشل میډیا لارې دي هغې ته به ځي او هغه به دنیا ګوري د دې ګناه به تا ته میلاږي او دا داسې نه شي ورځ باندې ختم شي ډېر داسې ګناهونه دي ډېر داسې ډرامې دي ډېر داسې د فحاشۍ او عریانۍ ویډیوګانې دي چې د نن نه 50 کاله مخکې 40 کاله مخکې 10 کاله مخکې هغه ریکارډ شوي دي په سوشل میډیا باندې هغه پرتې دي هغه چې کم کوونکی دی یا شیر کوونکی دی هغه یا ویډیو اپلوډ کوونکی دی هغه مړ شوی هم دی په قبر کې پروت دی لیکن هغه ته د هغې هغه سزا وررسېږي لهذا د خپل اخرت غم وکوئ چې کله یو خبره د ګناه واورئ نو هغه مخکې مه نشر کوئ دا غیبت دی او که هغه کار په هغه کې نه وي نو دا بیا تهمت دی ولې خپل اخرت برباد او خاصتا هغه خلکو ته زه نصیحت کوم چې په سوشل میډیا باندې خپل تصویر سره یا د بل تصویر سره یا خپل ویډیو سره ګانې بجانې غږئ سندرې ورسره غږئ د ښځې په اواز کې یا د سړي په اواز کې او هغې سره ډنګه ډونګئ نو دا یو لعنت دی او دا لوی عذاب دی د انسان دپاره او دا داسې یو ګناه ده چې نه ختمېدونکې ده ځکه په دغې سوشل میډیا کې تا یو ګانا اپلوډ کړله تا یو ګانا په هغې کې شیر کړله تا پکې شریکه کړه څومره خلک چې ګوري ستا په عملنامه کې به هغه ګناهونه لیکلی کېږي بیا به ته سبا مړی او دغه ویډیو هغه خلک ګوري تا پکې خپله ویډیو کړي او هغې باندې به دې ډبلینګ کړی وي د یو ګانې د یوې سندرې او هغه به خلک ګوري هغه به خلک اوري او ته به مړې سبا ته به په قبر کې پروت او دا سندره به مخکې نشر کېږي دا به شیر کېږي مختلفو اکاونټونو کې به دا اپلوډ کېږي د هغه ټوله ګناه به تا ته رسېږي نو تا څه فایده وکړه ډېر خلک داسې دي چې هغه مړه شوي دي او سندرې ویلې دي فلمونه یې جوړ کړي دي د فحاشۍ کارونه یې کړي دي هغوی ته څه فایده د هغې میلاو شوه نن هغوی ته هېڅ هم نه میلاویږي هغوی په قبر کې په کم حالت کې دي د هغې نه زما رب خبر دی نو لهذا هغوی باندې هر څه تېر دي تا دپاره پاتې دي ته د خپل اخرت غم وکړه که دې کړي د هغې نه توبه وباسه د خپل اخرت سودا مه کوه یقین وکړه د زړه د درد نه درته وایم ته لږ دې خبرې ته سوچ وکړه چې څومره فایده به ماته میلاو شي ډېره معمولي فایده ده د فایده د نش برابر ده لیکن نقصان د غرونو برابر دی د خپل اخرت بربادۍ دپاره دا کارونه مه کوئ په سوشل میډیا باندې ګناهونه مه خوروئ په سوشل میډیا باندې ګانې مه خوروئ په سوشل میډیا باندې د خپل ویډیو سره د خپل تصاویرو سره د پردو ښځو ګانې بجانې او ډنګه ډونګه دا مه نشر کوئ د خپل اخرت نقصان مه کوئ الله تعالی دې په دې خبرو باندې اول ماته بیا ټولو ملګرو ته د عمل کولو توفیق ور نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه